د هنر کلیک خوږو مینوالو قدرمندو مینوالو سندرغاړی رڼا خان چې د هغې سره ډیر ظلم او زیاتې شوی دی چې هغه په څو کسانو وهلی شوې ده. خاوند او لیورونو هم وهلې ده او ډیره غلط کاری ورسره هم کړی دی چې خواښې د هغې نه ویښته هم کټ کړي دي. د هغې دغه ویډیو در سره شریکوم، تاسو یې په خپله باندې وګورئ چې د هغې سره یې څومره ظلم او زیاتې کړی دی. سندرغاړی رڼا خان ویلي دي چې زما 2 کاله د واده شوي وو چې زه دغه کور ته واده شوی وم، خو وایي چې په دغه کور کې ما سره بیا ډیر ظلمونه شروع شو او په ما به یې پروګرامونه کول چې د هغې کور ته به کسان راتلل او هغې ته به یې را باندې په زور پروګرامونه کول. هغه وایي چې ما ډیر وخت دغه برداشت کړ، خو نور مې برداشت نشو کولی او نه مې غوښتل چې د زلالت زندگی تیره کړم. وایي چې زه کله خپل کور ته راغلم نو مامې امې ته وویل چې زه نوره هلته نه ځم او زه د خپل خاوند نه طلاق اخلم. وایي چې ما کله طلاقنامه ورولېږله نو د هغې نه څو ورځې بعد چې زه بهر چکر لا تللی وم او د هغه ځای نه یې زه اوچته کړم او کور ته یې بوتلمه. هغه وایي چې زه یې په 3-4 کسانو باندې هم ووهلم او ما ته یې ویل چې موږ درته څه وایو نو هغه به وایي. هغه وایي چې ما ته دا هم ویل چې تا 2 کاله وشو د واده تا ماشوم غورځولی دی او ماشوم دې بې ځایه کړی دی او د رڼا خواښې راپاڅېدلې ده. د هغې نه یې ویښته هم کټ کړي دي چې هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره په تیزۍ سره روانه ده. دوستانو رڼا وایي چې زه د دې نه نور هیڅ نه غواړم، نه د دې نه زه بدله اخلمه، خو وایي چې زه د حکومت نه غوښتنه کوم چې ما سره دې مدد وکړی شي او ما د دې هر څه نه خلاصه کړي، ځکه چې وایي چې دې مونږ ته دمکیانې هم راکوي او راته وایي چې د طلاق نه بعد هم تا مونږه نه پرېږدو او همدغه ځای ته به دې راولو او پروګرامونه به در باندې او یا به دې په مخ باندې تیزاب اړوو. وایي چې ما ته دې انصاف میلو شي او زه انصاف غواړم. قدرمندو دوستانو دا معلومات ویډیو تر همدې ځای وه چې در سره مو شریکه کړه. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.